أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د نبوي سیرت شپږم درس چې پیل د پنځم درس سره سمون خوري. کله چې عبدالمطلب د زمزم ساکن دی او قریش منع کوي نو د ده یو زوی و چې حارث نومېدی ځوان و او د ده څخه دفاع کول. نو عبدالمطلب په دغه وخت کې نظر کېښود که الله جل جلاله لس زامن ورکړي او ځوانان سي نو یو به یې د الله جل جلاله لپاره قرباني کوي. د څه وخت تېرېدلو وروسته الله جل جلاله عبدالمطلب ته د عبدالله په شمول چې د رسول سلم پلار دی لس زامن ورکړل، ټول ځوانان سول. نو عبدالمطلب وغوښتل چې خپل نظر پوره کړي او یو زوی د الله جل جلاله لپاره حلال کړي. دا چې د عبدالمطلب لس زامن وه او تر ټولو زامنو عبدالله ډېر پر ګران و. نو حیران و چې کوم زوی به حلالوي تر څو چې د کعبې کاهن ته ورغله او هغه ورته د مشرکان د عادت سره سم پر لسو غشو د لس زامنو نومان ولیکل او بیا یې غشي هغه خپل کڅوړې ته واچول او عبدالمطلب ته یې وویل چې یو غشی راواخله او چې د هر زوی نوم دې پر لیکلی و هغه حلال کړه. عبدالمطلب ډېر کوښښ کوي چې د عبدالله نوم راپورته نسي، خو بیا هم چې غشي یې راوکړي د عبدالله نوم پر لیکلی و. خو لکه څنګه چې عبدالمطلب پر خپل قول ولاړو نو یې عبدالله تر لاس ونیوی او غواړي چې حلال یې کړي. تر څو چې نور قریش راغلل ورته یې وویل که چېرته خپل زوی حلال کړي نو دا به په عربو کې یو عادت پاته سي چې د هر چا لس زامن پیدا سي نو یو به ځینې حلالوي. عبدالمطلب ورته وویل چې چاره یې څه ده؟ ما خو نظر ایښی. قریشو وویل چې د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو. دوی چې کاهن ته ورغلل نو هغه ورته وویل چې په تاسو کې د یو انسان دیت څو دی؟ دوی ورته وویل لس اوښان. کاهن ورته وویل چې د عبدالله په نوم غشي او د لسو اوښانو په نوم غشي ولیکئ او بیا یې سره ګډ کړي. که چیرې د اوښانو غشي راوتي نو اوښان به حلال کړي او که د عبدالله غشي راوتي نو لس اوښه به 20 اوښه کړي. بیا به یې د عبدالله د نامه سره واچوي. په هر وار چې اوښان راوتل پر هغه اندازه به اوښان حلال کړي او که چیرې د عبدالله غشي راوتي نو لس اوښه به نور ورزیاتوي تر څو چې د اوښانو غشي راوځي او عبدالله د حلالولو څخه خلاصیږي. د قریشو هم دغه فیصله خوښه شوه او عبدالله او اوښانو غشي یې سره ګډ کړل تر څو چې لس واره پرله پسې د عبدالله غشي راوت او د اوښانو شمیر 100 ته ورسېد. په 11 وار اوښانو غشي راوت او عبدالمطلب 100 اوښان حلال کړل او عبدالله په دغه طریقه سره د حلالېدلو څخه وژغورل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د دوه حلال کړل سوو زوی یم چې مقصد یې عبدالله او اسماعیل علیه السلام دی او دوی دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړی. کله چې عبدالله د حلالېدو څخه خلاص و نو عبدالمطلب یې د نکاح په لټه کې سو او غواړي چې داسې ښځه ور پیدا کړي چې د غټې او محترمې کورنۍ څخه وي، ځکه چې یو خو عبدالمطلب او خاندان یې خپله د لوی کورنۍ څخه وه او بل عبدالله د ښو اخلاقو او ښه سیرت خاوند و او پر عبدالمطلب زیات ګران هم و. عبدالمطلب د ډېر تلاش وروسته د عبدالله لپاره امینه بنت وهب بنت عبدالمناف بنت زهیره بنت ګلاب انتخاب او ورته په نکاح کړه چې په دغه وخت کې د قریشو په ښځو کې تر ټولو بهترینه ښځه وه، هم په نسب او هم په حیثیت او مرتبه. پلار یې هم د نسب او شرف له کبله د بین زهیره قبیلې لوی مشر و. د عبدالله او امینې د نکاح څخه لږ وخت وروسته عبدالمطلب عبدالله د خرما راوړلو لپاره ولېږي چې هلته وفات سو. ځینې وایي چې شام ته د تجارت لپاره ولاړی او د راستنېدو په وخت کې مریض سو. د قریشو د قبیلې سره چې د یثرب ته راورسېده هلته د مرستیا په حالت کې پاته سو او بیا وفات سو او هلته په دارالنابغه الجاعدي کې ښخ کړل سو. د عبدالله عمر 25 کاله و او د رسول سلم د پیدایښت څخه مخته وفات سو. د نبوي سیرت د پاته برخو دپاره زموږ په همدغه ادرسونو راسره ملګري سئ.